طاقت مفهوم د توضیح لپاره په کتاب کې هم دغه شکل ورکړل شوی دی. په دې شکل کې ډېر ښه توضیح کېږي. دا اصلا د حجرو د ویش یو شکل یې په ګوته کړی دی چې یوه حجره تقسیمیږي په دوو باندې، همداسې تکثر کوي. په اول پړاو کې دوه ترې جوړیږي، په دوم پړاو کې بیا همدارنګه هره حجره بیا په دوو باندې ویشل کېږي، او په دریم پړاو کې بیا هره حجره په دوو باندې ویشل کېږي. دغه حالت یا دغه د حجرې د ویش او یا تکثر دا حالت په طاقت باندې، د عددونو په طاقت باندې په لنډ ډول باندې ښودل کېږي. د دې شکل د توضیح لپاره یو د پړاوونو یو جدول جوړو. په دغه جدول کې چې تاسو ګورئ پړاوونه دي او همدارنګه د حجرو شمیر په دې کې ښودل کېږي. دلته په پړاوونو کې کله چې پړاو نه شروع کېږي هغه مرحلې ته د صفر پړاو نوم ایښی دی، همدارنګه لومړی پړاو، دوهم پړاو، دریم او څلورم. نو تاسو وینئ په لومړي پړاو کې دوه حجرې لاسته راځي، ځکه چې همدا یوه حجره په دوو باندې بدلیږي. بیا په دوهم پړاو کې دغه دوه حجرې بیا په دوه دوه باندې بدلیږي، او په دې ډول باندې لیکلی چې دوه په دوو کې ضربیږي، یعنې دوه د ضرب په حالت کې هماغه دوه حجرې دوه ځلې دوه چندې شوي دي. په دریم پړاو کې تاسو ګورئ چې هلته بیا هره حجره بیا په دوو باندې بدله شوې ده. خو تاسو که چېرته دلته شکل ته وګورئ نو تقریبا 8 حجرې لاسته راځي. خو دلته بیا ګورو چې دغه 8 داسې هم لیکلی شو چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2، او دا هم په دې ډول باندې لیکلی شو. په کتاب کې هم ویلي دي چې څلورم پړاو کې به تاسو ووایئ چې څو حجرې به لاسته راسي او څنګه به دغه پیدا کړئ. نو تاسو پوهېږئ چې دلته هم 14 حجرې کېږي، ځکه چې 8 حجرې وي او هره حجره بیا هم په دوو حجرو باندې تقسیم شوې ده. نو دا داسې هم لیکلی شو چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 څلور ځلې همدا 2 ضرب شوي دي. دلته ګورو چې په دوهمه رو کې دلته لکه مخکې هم چې ذکر شول، دا د مغه جدول تشریح ده. هلته څلورم جدول کې تاسو ولیدل، په څلورم پړاو کې البته 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2. دا په حقیقت کې چې ته مونږ د دغو د ضرب په حالت کې چې مونږ لیکلي دي، د دې حاصل چې پیدا کوو نو په لومړۍ مرحله کې 2 حجرې دي، مجموعه حاصل د ضرب دی، او په دې کې 4 کېږي. داسې 3 واړه سره ضرب سي نو 8 کېږي، او داسې سره ضرب سي 14 کېږي. دغه حالت مونږ د طاقت په شکل باندې داسې لیکلی شو چې دې ځای نه به اوس فعلا تیر شو د اول د صفر او د اول پړاو نه. د بل ته تاسو وګورئ دوهم پړاو ده، دغه حجرې چې په اول پړاو کې څومره وي هغه دوهم پړاو کې 2 چنده شوي دي، 2 په 2 کې 4 شو. دا داسې هم لیکلی چې 2 په توان د 2. دغه څو ځلې چې یو عدد په خپل ځان کې ضربیږي، دا مونږ په دې ډول باندې لیکلی شو چې 2 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي، یعنی 2 حجرې وي په دوم پړاو کې. یعنی دا طاقت د پړاو معنا هم د دغه تقسیم د حجراتو د تکثر د دغه زیاتېدو د دغه پړاوونو له اړخه هم موږ داسې ویلی شو چې په خصوصا په دې جدول کې چې 2 حجرې وي په دوم پړاو کې 2 پړاوونه دي،
دوه په دوه کې څلور کېږي، لکه پاسې چې اصلا د ضرب په حالت کې لیکل شوي دي، خو دا هم دوه ځلي معنا داسې په خپل نفس کې یا په خپل ځان کې ضرب شوي دي. په دریم پړاو کې ګوره دوه حجرې دي چې په اول پړاو کې چې کوم موجودې وي، او په دریم پړاو کې د درې په توان باندې جګه وو. د درې په توان چې جګ سي معنا داسې دوه درې ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي او اته ورکوي. تاسو مخکې په خپله حساب هم وکړه په همغه شکل کې چې په دریم پړاو کې حجرې اته کېدلې، او په څلورم پړاو کې دغه همغه دوه دي چې په لومړي پړاو کې حجرې وي او څلور یې طاقت دی یا څلورم پړاو دی. نو دلته که چیرې دوه څلور ځلې په خپل ځان کې ضرب سي 14 کېږي. یو بل موضوع ته ګورو چې د صفر په دغه ځای کې چې پړاو صفر دی، یعنې هیڅ پړاو نه دی شروع شوی. نو یو دلیل هم دا کېدی سي او موږ ویلی سو چې کله عدد د صفر په توان پورته سي، دلته خو ځکه په دې اول پړاو کې توان ځکه پړاو یو دی، توان یو دی، او دلته د صفر په دې ستون کې یا کالم کې دلته توان صفر دی. نو کله چې توان صفر سي د هر عدد توان چې صفر وي مساوي له یو سره کېږي. دلته هم په دې جدول کې تقریبا تاسو ته وښودل شو. په دې برخه کې ښودل کېږي چې طاقت څنګه لیکلی سو یا څنګه یې لوستلی سو. درې په توان د دوه، درې ته او دوو ته طاقت وایي او دریو ته د طاقت قاعده. دا اوس درې په توان د دوه مساوي کېږي له څه سره، یعنې درې ضرب د درې دوه ځلې په خپل ځان کې ضرب شوي دي مساوي کېږي له 9 سره. دلته د طاقت څو مثالونه وینو. تاسو ته به یو څه وخت هم درکړم چې تاسې په خپله هم کوشش وکړئ چې دغه پوښتنې ځواب کړئ. څلور په توان د دوه مساوي کېږي له څه سره؟ کوشش وکړئ. څلور ضرب د څلور، یعنې دوه ځلې څلور په خپل ځان کې ضرب شوي دي مساوي کېږي له 14 سره. بل مثال دی 15 په توان د درې. څوک به یې وایي؟ کوشش وکړئ. دلته 15 ضرب د 15 ضرب د 15 دا مساوي کېږي له 125 سره. کوچنی معلومیږي خو اصلا یو غټ عدد دی. دریم مثال 2 په توان د درې. تاسو ته بیا وخت درکړم فکر وکړئ څه شي سره مساوي کېږي. دلته ګوره 2 دي، 2 په قاعده کې دي او 3 په توان کې. نو دا داسې لیکلی چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 درې ځلې په خپل منځ کې ضرب شوي دي او مساوي کېږي له 8 سره. بیا ګورئ 10 په توان د 2 دي. 10 په توان د 2 معنا څه؟ زه به یو څه وخت درکړم. 10 ضرب د 10 مساوي کېږي له 100 سره. د طاقت نور مثالونه هم دلته د کسر په شکل ورکړل شوي دي. 2 پر 3 کل په توان دی 2. نو ځکه یې په قوس کې لیکلي. دا معنا څه ورکوي؟ فکر وکړئ. زه کوشش وکړئ. دا معنا داسې 2 په توان دی 2 تقسیم پر 3 په توان دی 2. یعنی هر عدد که هغه په مخرج کې دی که په صورت کې دی دواړه د 2 په توان باندې پورته شوي دي. یعنی 2 توانونه لري. نو 2 ضرب د 2 پر 3 ضرب د 2 3 ضرب د 3 وبخښئ نو مساوي به سي له څو سره؟ 4 پر 9. یو بله پوښتنه تاسو ته درکړل شوې ده. دغه 2 کسرونه چې تاسې ګورئ دغه مساوي دي که نه؟ څه فکر کوئ؟ زه کوشش وکړئ. نور هم وخت درکوم.
دا ایس مساوي کېږي نه سره، ځکه چې دوه په توان د درې دي او مخرج یې د دې کسر درې دی، خو په دې بل کسر کې بیا هم صورت او هم مخرج دواړه کل په توان د درې دي، نو دوی یو له بل سره مساوي نه دي.